انسټالیشن خلاص کړي ما په هغه ورځ باندې درته وویل چې د کمپیوټر ژبه چې ده بای ډیفالټ انګلیش ده. تاسو کولی شئ چې پښتو هم پکښې کې انسټال کړئ، کولی شئ چې فرینچ هم پکښې کې انسټال کړئ، مختلفې ژبې کولی شئ. د هغه دپاره طریقه دا ده چې راځئ و سټارټ مینیو ته، راځئ و کنټرول پینل ته. په کنټرول پینل کې دغه د کنټرول پینل ساحه چې ده دا کولی شئ چې یا کټګوري کړئ او یا هم لارج آیکنز کړئ. په کټګوري کې دی فقط مازې کټګوریانې درته ښیي. مثلا په یوزر اکاونټ کې کوم شان دي، په دې کې کوم شان دي، په دې کې کوم شان دي، په دې کې دغسې ټوله. مثلا کلاک لنګویج ته راځي، په دې ځای کې کولی شئ چې ډیټ ان ټایم کې تغیر راولي. دا موږ پرون په دې ځای کې وویه، فرق نه کوي که د دې ځای څخه تغیر رایي که د دې ځای څخه تغیر رایي، هغه په تاسو پورې مربوط دي. او په ټایم او ډیټ کې خو به څوک مشکل نه لري. د هغه څخه وروسته راځو و ژبې ته. څه رقم کولی شو چې یو ژبه ورته انتخاب کړو، یا مثلا د تاریخ ډول څه رقم کولی شو چې کوم ډول تاریخ ته غواړې. اول د واره میاشت ده، ورپسې ډې ده، ورپسې بیا کال دی. په دې ځای کې دا مختلف ډولونه دي، هر ډول چې ستاسو خوښ وي هغه کولی شئ چې دغه یې کړئ، چې انتخاب یې کړئ. ورپسې پر دې ډول باندې هم کولی شئ لانګ ډیټ، یو شارټ ډیټ دی یو لانګ ډیټ دی. خیر خو دې ته وروسته راځم. زما هدف د ژبې سره دی. اوس غواړم چې زه و دې کمپیوټر ته بله ژبه وراټکړم. د بلې ژبې د اډولو دپاره راځم پر هغه ځای باندې چې مې کلیک وکړئ، پر دې باندې کیبورډ ان لنګویج باندې کلیک کوم، راځم و چینج کیبورډ ته. په دې ځای کې کومه ژبه پکښې کې ده؟ یوازې انګلیش ده، یونایټډ سټیټ پکښې کې ده. تاسو کولی شئ چې بله ژبه وراټ کړئ، هغه ژبه په دې ځای کې سرچوئ. هره ژبه چې دې په کار ده، مثلا کومه ژبه دې په کار ده؟ پښتو دې مثلا په کار ده، په چش پسې ګرځئ، په پی پسې، چې هر لغات اول په پی باندې شروع سوی یې. مثلا په دې ځای کې دا پښتو ده، په پښتو کې دا کیبورډ دی، په کیبورډ کې پر پښتو باندې چې دې کلیک وکړئ اوکې که دا هم په دغه ځای ته متوجه شئ. په دې ځای کې صحیح دی. دا اپلای که، دا هم اوکې که. اوس وینئ چې تغیراوه چش راله، انګلیش راله. دا که چیرې تاسو کنټرول او شفټ ووئ دی د انګلیش څخه اوړي پښتو ته واوښتله، نو پر دې رقم باندې بیا کولی شئ چې پښتو ژبه ورته اډ کړئ. یوازې پښتو ژبه نه، هره ژبه چې ستاسو خوښه وي. شاید په تاسو کې یو څوک په فرانسوي خبرې وکړي، یو څوک مثلا په چینایي خبرې وکړي، یو څوک مثلا په بله ژبه باندې لیکل وغواړي چې مثلا زه غواړم چې دا شی په چینایي باندې ولیکم، کولی شئ چې هغه ژبې ټوله ورته اډ کړئ. اوس ځینې وخت پښتو تاسو اډ کړله، دا پښتو فونټونه او پښتو ژبه فرق سره کوي. د بېنوا په نامه باندې فکر کوم فونټ ستا چا پښتو فونټونه استعمال کړي؟ ما نه دي استعمال کړي. چش په نامه باندې دي د چه شي؟ نازوانه. نازوانه ښه. د اریانا په نامه ښه. د بهیج په نامه باندې، د للموال په نامه باندې، بېنوا په نامه باندې ښه. دا مختلف فونټونه دي. د فونټ څخه هدف څه شي دی؟ فونټ څخه هدف دا دی، مثلا دا د محمود په نامه باندې زه دا فایل مې خلاص کړئ، یا مثلا راځم دا بیرته بندومه، په دې ځای کې مثلا یو فونټ انتخابوم، مثلا ټایمز. د دې فونټ فرق کوي نظر و هغه فونټ ته چې ما مخکې ډیلیټ کړي. دغه د خط ډول ته فونټ ویل کېږي. څه رقم خط تاسو غواړئ چې باید دې ویشته کړئ. نو فونټونه چې دي، فونټونه بیا جلا کولی شئ چې ور انسټال یې کړئ. فونټ چې دی، فونټ هم دا رقم کېدای شي چې ځینې وخت که چیرې تا و یوزر ته اجازه ورکړې وي، دی کولی شي چې ډیلیټ یې کړي، دغه انسټال یې کړي، او که چیرې تاسو اجازه نه وي ورکړې بیا دی نشي کولی چې انسټال یې کړي. صحیح دی. ښه، ورپسې پاور بټن خو مو وویل وه چې مثلا دغه د ډیسکټاپ څه شي دی، آیکن څه شي دی، سټارټ مینیو څه شي دی، ټاسک بار څه شي دی. دا شیان پرون وویله. هایبرنیټ مو ووایه، سلیپ مو ووایه، ریسټارټ مو ووایه، لاګ اف مو ووایه، سویچ یوزر مو ووایه، او شټ ډاون مو ووایه. دا هم پرون ویلی دی.